د رڼابن ګلونو ګرانو ماشومانو ستړي مشئ او هرکلی درته وایم. نن به موږ د رڼابن مجلې د فروری د میاشتې د دوهم مخ یعنی د حروف الفبا مطالعه کوو. کوم ته چې الفابیټس یعنی دې ته چې کوم دی موږ د پښتو توري هم وایو. هیره د نوي چې هره ژبه د یو څو تورو نه جوړیږي، یعنی د الفاظو د حروفو نه جوړیږي چې هغه حروف بیا الفاظ جوړوي او د هغه الفاظو څخه چې بیا جملې او ژبه منځته راځي. زه چې تاسو ته کوم الفبا حروف وایم، الفبا توري وایم، دې کې به ډېر داسې وي چې تاسو ورسره اشنا یې، مخکې نه تاسو په دې باندې پوهیږئ. صرف د شمار لس اته به پکې داسې ټکي وي یا داسې توري به وي چې هغه په نورو ژبو کې نه وي. هغه د پښتو خپله اساسه ده، خپله سرمایه ده او هغه به موږ زده کوو. په دې باندې به موږ وتوانیږو چې موږ پښتو حروف زده کوو. ګلونو ماشومانو، راځئ چې د رڼابن مجلې د فروری د میاشتې دوهم مخ یعنی د پښتو تورو مطالعه وکړو. تاسو هم د رڼابن مجلې د فروری د میاشتې دوهم مخ راواړوئ. نو ګلونو ماشومانو، راځئ چې شروع وکړو. د الف نه شروع کوو. الف، ب، پ، ث، ټ، ث، جیم، ویم، چ، څ، ح، خ، دال، ډال، ذال، ر، ړ، ز، ژ، ګ، سین، شین، خین، صاد، ضاد، ط، ظ، عین، غین، ف، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، نون، واو، هی، یہ. ګلونو ماشومانو، د الف نه تر یې پورې ځینې توري داسې وو چې هغې سره تاسو مخکې نه اشنا یې، تاسو مخکې نه دغه زده کړي دي. خو څه مخصوص توري داسې دي چې هغه پښتو پورې اړه لري. زه د هغې یو تکرار تاسو ته کوم سره د یو مثاله. په دغو مخصوصو تورو کې اولنی چې دی هغه ټ ده. که وګورو دا بلکل د ت په شان دی، خو دې ته لاندې یوه ګرده دایره لګېدلې ده لکه ټال. مشال په ټال کې زانګي. دویم توری چې دی هغه زیم دی. زیم بلکل د هی په شان دی، خو د پاسه ورباندې یوه حمزه لګېدلې ده. د زیم نه زاله، مرغۍ په زاله کې اګۍ اچوي. دریم توری چې موږ یې لرو هغه د څ دی چې هم بلکل د هی په شان دی، خو له پاسه ورباندې درې توري دي او صادر ورنه موږ ویلی شو. بابا صادر اغوستی دی. ورپسې ډال دی. ډال بلکل د ډال په څیر دی، خو لاندې ورته یوه ګرده دایره لګېدلې ده. ډال ډوډۍ. زه ډوډۍ خورم. بل حرف چې مخصوص دی هغه ړې ده. ړې بلکل د ری په څیر ده، خو دې ته هم لاندې یوه ګول دایره لګېدلې ده لکه ړوند. ړوند سړی لاره نه ویني. بل که وګورو ژې. ژې هم بلکل د ری په څیر ده، خو له پاسه پې درې ټکي دي. ژې ژمی. په ژمي کې یخني وي. بل حرف چې کوم دی هغه ګې ده. ګې هم بلکل د ری په څیر ده، خو ښکته پورته یو ټکی لري لکه ګیره. زما ګیره توره ده. بل حرف که وګورو خین دی. دا بلکل د سین په شان دی، خو ښکته پورته یو ټکی لري لکه خین خار. زه خار ته ځم. پېښور یو ښکلی ښار دی. ګاف. ګاف بلکل د کاف په شان دی، خو د ده په برنیت حصه کې یوه ګول دایره لګیږي چې ورته ګاف ویلی شي. ګاف ګل. سور ګل ډیر ښایسته دی. بل حرف چې کوم دی هغه نون دی. نون بلکل د نون په شان دی، خو دې ته هم لاندې یوه ګول دایره لګولی کیږي لکه بڼ. رڼابڼ د ماشومانو مجله ده. د مخصوصو تورو اخیری توری چې یې ده. بچونو، لکه څنګه چې پښتو یوه مړه ژبه ده، په دې کې د تورو هیڅ کمی نشته، په دې کې د حروفو هیڅ کمی نشته. نو یې په نورو ژبو کې یوه وي، خو په پښتو کې یې 5 قسمه ده. واحده یې، جمع یې، همدغه راز چې مخصوصه یې، خزینه یې او حکمیه یې ویلی شو. تاسو چې دا یې وینئ چې په دې کې هیڅ ټکی لاندې نشته، دې ته ویلی شي واحده یې، یعنی دا د یو دپاره استعمالیږي لکه سړی، منګی.
او همدغه راز همدغه یې ته کلان د دوه نقطې کېدو دوه ټکي کېدو نو دې نه به جوړه شي جمع یې چې دا بیا د ډېرو دپاره استعمالیږي لکه سړي منګي. همدغه راز که دې یې ته لاندې سر په سر دوه ټکي کېښودلی شي نو دې ته بیا اوږده یې وایي لکه سترګې چې می وغیره. د یې چې کوم څلورم شکل دی په دې کې کوم ټکي نشته خو په آخر کې یوه لکۍ لري چې دې ته خزینه یې هم ویلی شي او لکیداره یا زورکیداره یې هم ورته ویلی شي لکه هګۍ نجلۍ وغیره. پنځمه یې چې هغې ته حکمیه یې ویلی شي په هغې باندې د پاسه یو حمزه لګېدلی وي چې دا د حکم کار ورکوي لکه دې خوا راشئ دا ګیلاس واخلئ لاړ شئ کینئ پاسئ. دا د دې ټکو په آخر کې لګولی کیږي. ګلونو ماشومانو زه تاسو ته دغه پنځه یېګانې په یوه جمله کې راټولوم لکه وګورئ جینۍ په ګودر کې منګی ډکوي. په دې کې وګورئ کې آخر حکمیه یې ده چې حکم شوی دی او په جینۍ کې آخر کې زورکیداره یې ده چې موږ ته خزینه نسل ښایي. همدغه راز کی کې چې کوم دی آخر کې دوه ټکي ښکته د پاسه دي او منګی واحد دی چې دې کې کوم ټکي نشته او ډکوي چې کوم دی هغه جمع یې لګېدلې ده. نو دا چې دی موږ ته د ټولو یوګانو شکل ښایي. د رڼابڼ ګلونو ماشومانو په دغه ویډیو کې موږ د رڼابڼ مجلې د فروری د میاشتې دوهم مخ یعنی د پښتو توري مطالعه کړل. تاسو دغه توري بار بار ووایئ که ممکنه وي دغه توري چې دی مخصوص توري تاسو په کتابچه کې یا په خپل نوټبوک کې ځان سره ولیکئ تر څو تاسو دغه شکلونو نه خبر اوسئ. ډیره مننه.